آیا تاسو سره چې کوم موبایل دی غواړئ چې دا معلوم کړئ چې دا کور چینج یا باډي چینج شوی او که نه. همیشه تاسو که چاته خپل موبایل ورکوئ نو تاسو ته وایي ستا دا د موبایل کور چینج شوی دی. نو تاسو ته هېڅ معلومات نه کېږي چې دې دا زما موبایل څنګه معلوم کړه چې دې کور چینج دی. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه دې طریقه درښیم چې د خپل موبایل آیمي به څنګه معلوموئ. آیمي کې دا هم معلومات کېږي که چېرته د یو موبایل کور بدل شوی وي باډي چینج وي نو آیمي تاسو وګورئ نو په موبایل کې به یو آیمي کوم کور چې چینج شوی ورته نو دا به بله آیمي. که چېرته یې فرق وکړو نو تاسو پوه شئ چې دا موبایل خلاص شوی دی او باډي چینج شوې ده او آیمي نمبر یې که فرق وکړو نو تاسو باید په دې پوه شئ چې ستاسو د موبایل کور چینج شوی دی. نو دې دپاره به تاسو راشئ لومړی خپل موبایل ته چې راغلی تاسو به یو کوډ ولیکئ سټار هیش هم چې ولیکه سټار هیش 0.6 نو دا چې تاسو وګورئ تاسو ته په موبایل کې ښکاري. تاسو د موبایل آیمي نمبر پوره ده په سکرین هم تاسو ته که ښکاري زه به د خپل موبایل آیمي نمبر تاسو ته راولم. دا آیمي نمبر دی زه پرې دغه راولم آیمي نمبر چې تاسو ته ونه ښکاري ځکه د دې له لارې بعضې هیکران شته چې د موبایل ډیټا هیک کوي. نو تاسو ووهئ نو چې کله آیمي نمبر تاسو ته راغی نو دا آیمي نمبر د خپل موبایل د کور چې کوم آیمي نمبر لیکل شوی د هغې سره یې وګورئ. که چیرته ورسره یو شان نو تاسو پوه شئ چې موبایل اوریجنل دی باډي چینج نه دی خلاص شوی. او که چیرې ورسره فرق وکړو نو تاسو پوه شئ چې ستاسو موبایل خلاص شوی کور چینج دی. او نو که تاسو چا نه موبایل هم اخلی یا په یو دکان کې موبایل اخلی نو تاسو دا آیمي نمبر یې اول وګورئ. که چیرته فرق یې د موبایل سره د کور آیمي او د موبایل کې تاسو کوډ وه دا مه ګورئ شاته د کور آیمي نمبر یې وګورئ. که فرق یې وکړو نو دا موبایل هېڅ کله مه اخلئ. که چیرته یې درته وویلې چې دا موبایل نه دی خلاص شوی نو په دې طریقه باندې معلوم کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت.